بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام سپېڅلی دین د اعتدال، د ترحم، د یووالي دین دی. ولې له بده مرغه وخت ناوخت زموږ شخصي تعابیرو چې تر ډیره پورې یوازې په فروعاتو کې نه بلکې په قطعي اصولو کې هم متفاوت او توپیر لرونکي تعبیرونه د دې لامل شوي دي چې اکثرا دغه سپېڅلی دین د خپلو سیاسي سلیقو، ملاحظو او تقابلاتو وسیله وګرځوو، د خپل مشروعیت او د بل د بطلان وسیله وګرځوو. او وخت ناوخت تر ډیره پورې دغسې چلند د دې لامل شوی دی چې دا سپېڅلی دین او قواعد او اصول یې د موږ د تعابیرو له وجې نه د سترو استخباراتي پروژو لپاره متاسفانه وسیله وګرځي. او هغه دین چې موږ یې یووالي ته رابللي یو، موږ یې وحدت ته رابللي یو، موږ یې اعتدال ته رابللي یو، موږ له افراط او تفرید څخه پرهیز ته رابللي یو، موږ یې تقوا ته رابللي یو، له بده مرغه موږ یې په ناسم تعبیر سره منحرف خواته د ځان دپاره تعبیروو او منحرف خواته پرې روانیږو. اساسي بحث دا دی چې کله سیاسي مسایلو ته هم دننه کیږو، وخت ناوخت د ټولو جهتونو لپاره همدغه نصوص د خپلو تعبیرونو پر اساس باندې د دې لامل کیږي چې پر یو بل باندې د بطلان کرښه راکېکاږي او د همدغه نصوصو پر اساس یې له دین څخه منحرف وبولي. سلام، وخت مو بخیر. زه میرویس سانکزی یم او د رڼا لید خپرونه تاسو قدرمن لیدونکو وړاندې کوم. په دې خپرونه کې موږ غوښتل په همدې مسئله باندې یو تحلیلي او ژور او بنیادي بحث ولرو چې پر نصوصو او دلایلو ولاړ واوسي. نو همدې دپاره مو یو ډیر قدرمن میلمه رابللی دی، د افغانستان د علماو د څېړندوی ټولنې مرستیال ښاغلی محمد عثمان طارق. ستړي مه شئ طارق صاحب. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او له فرصت نه په ګټې اخیستلو سره ټول افغان ځورېدلي ولس او د نړۍ مسلمانانو ته د روژې د میاشتې د راتلو مبارکي وایم او د الله تعالی دربار ته په دعا سره غواړم چې د دې میاشتې له برکته په دغه هیواد کې داسې نظام قایم کړي او موږ مسلمان ولس له دغه استبداد څخه وژغوري. آمین. ډیره مننه کور ودان طارق صاحب. زه راځم پوښتنو ته. مخکې تر دې چې یو جنجالي بحث څو ورځې دمخه موجود و چې هغه د اصولنامې بحث و، هغې ته هم حتما راځم. ول تر هغې دمخه یو عمومي پوښتنه کوم که چیرې هر دیني عالم د دغه افغاني ټولنې له فرد سره مخامخ شي، شاید دغه پوښتنه په عامیانه ډول داسې ترې وپوښتي چې ټولو اطرافو ته علما دي، ټولو جهتونو کې علما دي او ټول جهتونه د استدلال د خپلو علماو په خپل تفسیر او تعبیر باندې کوي. که موږ د جمهوریت د وخت کیسې راواخلو، هلته هم علماو د علماو ټولنې ولې علماو جهتونه وو، اخواته مخالفینو یې هم استدلال دا کوه چې جید علما له موږ سره دي او د دیني نصوصو پر اساس باندې دوی د خپل جګړې مشروعیت لټوه. بیا تر ننه پورې چې دا قصه راځي، بحث دا دی چې ولې موږ حتی قطعي اصول هم د اختلاف وسیله ګرځو او متفاوت تعبیرونه ترې لرو. ولې باید متفاوت تعبیرونه ولرو؟ زه منم چې په فروعاتو کې شاید حکمت وي، ځینې مسایلو کې حکمت وي، مذاهب اختلافي وي، دا مسایل ولرو. ولې په قطعي اصولو کې حتی د مشروعیت او نه مشروعیت بحث کې دغه څو وخته تقریبا حداقل د 3-4 لسیزې مونږ د خپلو تعبیرونو په اساس باندې دین د اختلاف وسیله ګرځولی؟ ولې؟ ډېره مننه. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ستانکزی صاحب، د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د علم له منځه وړل یا انقراض په اسلامي امت او اسلامي ټولنو کې له ډېر پخوا شروع سوی ده. دا نوې پدیده نه ده او دا د دې په خاطر شروع سوی چې علماو د بالحق حکومت غوښتنه هر وخت کوله، نو د دې په خاطر چې استبدادي رژیمونه له دغو ننګونو نه خلاص سي، نو علماو په له منځه وړلو او د علم په نشتون باندې تلاش او هڅه کړې ده. دغه باعث د دې سوی ده چې اسلامي امت او مسلمانان، خصوصا افغان
مسلمانان له ډېرې عادي زده کړې او سواد نه محروم وي. که چیرې موږ له نن نه شپېته اویا کاله مخې ته شاته لاړ سو، نو دا ډېر واضح لیدی سو چې په یوه کلي کې به حتی په یوه ولسوالۍ کې به ډېر په مشکل دوه درې کسه پیدا کېدل چې هغوی د عسکر چې په یو بل ولایت کې عسکر ده او خپل کورنۍ ته خط را لېږلی، هغه خط ولوني. نو کله چې کچه دومره راټیټه سي د عادي خلکو، د هغه څوک چې ځان په نوم د علماو یادوي د هغو کچه مو سره راټیټېږي، په ډېرو کمو علومو اکتفا کوي، خلاصې کیداني له شروط صلات او یو قسمت ډېر کم او ناقصه برخه د فقه د کوم کتاب ووایي، ذاتي راسي جماعت ته امام ده، ملا ده او په هر څه فتوا ورکوي. نو بناً زموږ علمي سطحه ټیټه سوې ده، موږ دیني علوم په هغه شکل چې صحابه او تابعینو او تبع تابعینو د امام ابو حنیفه دور خلکو زده وو، په هغه شکل د موږ دین نه ده زده. نو بناً د موږ علما چې دي دا هم ما مخکې بحثو کې ویلي دي چې صرف یو څو کتابه د فقه وایي، دوی قرآن عظیم الشان ته اصلا نه ورځي، تلاوت خو به کوي خو د ترجمې او د مفهوم اخیستلو لپاره هغه ته مراجعه نه کوي، احادیثو ته مراجعه نه کوي. د احادیثو یوه مجموعه د تقریبا شپږ حدیثو دوی په 9 میاشتو کې لوني، هغه هم ډېر نه پوهېږي چې موږ څه ولوستل. نو بناً د موږ علمي کچه په دین کې ډېره ټیټه ده، موږ په دینی مفاهیمو نه پوهېږو، د هغه په خاطر باندې له ځان نه تعبیرونه جوړوو او هغه تعبیرونه بیا له اصولو سره مخالف وي. موږ او تاسې که تاسو وخت ولرئ موږ کافي وخت لرو، غواړو چې په ټولو مسایلو لږ کافي بحث وکړو. زما ډېرې پوښتنې دي، زه اول همدا راځم اصولنامې ته. تاسو ویلې چې ښه کېدای شي کم علمه علما د دې لامل شوي وي، یا بې معلومات علما، یا په کم علم چې اکتفا کړي وي. که تاسو راشئ د طالبانو د آخر اصولنامې تدوین ته، په هغه کې هغه عناوین چې موږ وګورو یا دوی چې کوم کسان ریفرنس کوي چې دغه کسانو په دې په تدوین کې برخه اخیستې ده او دا ټول خپل منابع لري، بیا هلته شیوخو برخه اخیستې ده، هلته شیخ القرآن الحدیث برخه اخیستې ده، هلته ډېرو د هغوی د معرفي پر اساس باندې ډېرو سترو علماو برخه اخیستې ده. هماغه اصولنامه بیا تاسو نقد کړله او دلایل مو ورته ویلې. اوس بحث دا دی چې د اصولنامې هره برخه کې د فقه پر اساس، د حنفي فقه پر اساس باندې دوی یو ریفرنس ورکړی، یو هغې ورکړی، منبع ادرس ورکړی ده. وایي که څوک یې ردوي نو هغه منابع دې ولولي چې بیا یې رد کړي. مهرباني ستاسو د رد دلیل څه وه؟ اساسي موضوع دا ده چې دغه چې ما ورته معمول فروغنامه ویلې ده، خو ځینې علماو د داخل د افغانستان نه ماته پیغامونه را لېږلي چې دا فروغنامه هم نه ده، دا عدول نامه ده، یعنی له شرع نه تجاوز ده او دې کې ډېر قوي دلایل موجود دي له نصوصو نه. دا سلسله د ثبوت د یوې قضیې په شریعت کې دا له پاسه را شروع کېږي، د قرآن عظیم الشان نصوص، احادیث، د خلفای راشدینو صحابه و کرامو عمل او د هغوی تحلیل له یوه مسلې نه. وروسته له هغه بیا راځي مجتهدینو د مذاهبو ته، له هغه وروسته بیا دا نورې طبقې چې دي دا فرق کوي. دغه خپله دغه کتاب چې دوی 140 ځایه ریفرنس ورته ورکړی یا ماخذ مرجع ده، دا حاشیه د ابن عابدین نومیږي. حاشیه یعنی حاشیه، متن نه. دا په خپله یوه هغه ده، یو جواب داسې موږ ته یې راکوي. یعنې معنا داسې حاشیه اعتبار نه لري، موږ باید متن ته لاړ سو. د حنفي فقه د فقه اصول یا متون په 6 کتابو کې راغلي دي چې هغه د امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله چې د امام صاحب ډېر قوي شاګرد ده
او له امام صاحب سره که یو طرف سي هغه ته طرفین وایي په دغه په وسیله لیکل سوي دي، یعنې هغه منشي د مذهب ده. دغه اصولنامه کې یو ماخذ هم دغه شپږو کتابو ته نه ده ورکول سوی. نو بناً حاشیه کې خو هر څه لیکل سوي، لکه هغه ما د دوست استاد سي ورته ویلي، هغه استاد به حتما دلته اوس په حکومت کې کار کوي او یا به وفات سوی وي، چې په حاشیه د کتابو کې شینخالۍ هم پیدا کیږي. نو ذاتي تاسو تصور وکړئ چې څه شي به نه وي پکې په حاشیه کې. په حاشیه کې هر څه شته دي چې له کومه اصولو او برخه ده متونو چې په اصولنامه کې کومه برخه ده چې قطعا د شرعي نصوصو سره څرګندو نصوصو سره د په تقابل کې وي؟ راځئ پر عیب وغږیږو. ښه فرض کړه له حاشیه له متنه، ولې دوی استدلال کوي چې تقابل کې نه ده؟ خو ما مخکې هم دلایل ویلي دي، بیا هم وایم. اول خو دغه د څلورمې مادې لومړی بند چې وایي چې حد مقدر او معلوم دی او تعذیر د امام رای ته مفوض دی. دغه ماده په خپله دغه اصولنامه ردوي. هغه په دې معنا چې د تعذیر د قضیې یا دوسیې په رابطه باید قاضي تصمیم ونیسي چې څه جزا ورکړي، او دا چون تعذیر د اصلاح لپاره ده، نو بناء هلته بیا اصلاحي جزا ورکول کیږي. اصلاحي جزا څه رقم وي؟ مثال زه په حدیث شریف کې درته ووایم. حدیث شریف د صحیح مسلم 2265، سنن ابو داود کې 4381، مسند امام احمد 3 ځله نقل کړی ده په 3 شمارو مختلف شمارو مختلف روایتونو سره، او صحیح ابن خزیمه کې 311 حدیث ده. پیغمبر علیه السلام سره ابو امامه رضی الله عنه یو ولی قدر صحابي ده، هغه وایي چې زه سره ناست وم چې یو کس راغی. دې کس پیغمبر علیه السلام ته وویلې چې ما یو ګناه کړی ده، په ما حد جاری کړه. پیغمبر علیه السلام وایي هیڅ جواب ورنکړ. بیا یې وایي ورته وویلې چې یو څه موده بعد چې ما ګناه کړی ده، په ما حد جاری کړه. بیا هم څه ورته نه ویلې. د مانځه وخت شو، مونځ هم وکړه. پیغمبر علیه السلام مخ ته شو، موږ جمع پسې وکړله. پس له مانځه بیا دې سړي غږ وکړ چې ما ګناه کړی ده، ما باندې حد جاری کړه. پیغمبر علیه السلام ورته وویلې چې تاسې له کوره راتلې اودس دې کړی وای؟ وایي ښه اودس دې کړی؟ وایي ښه اودس مې کړی. نو موږ سره په مانځه کې وې؟ وایي تا له موږ سره مونځ وکړ؟ وایي بله. وایي بس د تا ګناه الله تعالی در وبخله. دا اوس د تعذیر موضوع ده. اوس که د تعذیر جزا پیغمبر علیه السلام په یوه مانځه کولو د جماعت باندې وایي چې له منځه لاړله، الله در وبخله، نو موږ ولې بیا یو سړی یا 9 دورې ووهو او یا یو 15 یا اوس ښاغلی طارق اجازه راکړئ، که دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د تعامل او ترحم یوه مثال به وه، او ځینې اقوال او افعال دغه داسې وله چې باید یو الګو ووسي، ولې نه یو قطعي حکم؟ مثلا زه تاسو وایم په تعزیراتو کې په حقوق کې هم دا بعضې، په فقه کې هم دا بعضې چې له یو عادي تنبیه نه رانیول کېږي بیا تر ډېرو لوړو سزاګانو پر نظر د کیفیت د جرم ته. اوس که دا په دې توجیه کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مورد کې دغسې چلند کړی و، باید په ټولو تعزیرات کې اوسوي، بیا خو زموږ د جزا قانون، زموږ هغه وضعي قوانین چې په جمهوریت کې هم درلودل، اوسني فقهي قواعد، دا ټول تر سوال لاندې ځي. معنا دا چې هره جزا چې په حدود او قصاص کې نه راځي، هغه باید یوازې په ترحم سره حل کړو؟ نه، دا خو داسې ده که نه. کله چې هغه اصل دا ده چې دا د امام او قاضي رایه ته مفوض ده. نو قاضي مثلا یو څوک د یو جرم څو ځله کوي، هغه ته خو بیا داسې نه کوي چې هغه ته یې وربخشش کړي، یا هغه ته صرف وچ پیلی تروش کړي، یا ورته وایي چې ځه نور دا کار مه کوه. دا هم په هغه تعذیر کې ده. دلته اصلي قضیه دا ده چې تعذیر لپاره جزا ټاکل دا خپله اساسا مخکې له مخکې نه
دا غلط کار ده. په دې سي تعزیر څه ده تنه په جزا پورې مربوط نه ده. تعزیر د خپل متهم په هغه پورې مربوط ده، په حالت پورې. دغه حالت هم بیا دوی غلط تعبیر کړی سي، هغه باندې به وروسته وغږیږو. دغه حالت د دې سړي جرمي حالت ده چې آیا دغه جرم یا دې سره نور جرمونه د هر وخت کړي دي، یعنی متکرر مجرم ده که نه. که اول ځلې کړي څه رقم وي، که دوم ځلې کړي وي څه رقم وي، د هر حالت فرق کوي. یا یو څوک مجبوره کېږي یو کار کوي. اوس هغه حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې د حد د سرقت تعویق ولوېده، یعنی معطل سو. ولې معطل سو؟ د دې لپاره خلک قحطي راغلی وه، بعضې خلک شاید مجبورېدل چې غلا وکړي، د دې لپاره خپل ځان ژوندی وساتي. او اسلام کې څه ده؟ ژوند یو لوی مقصد ده په دنیا کې چې انسان باید د هغه لپاره تلاش وکړي. نو بناءً حد تعویق واچو، معطل یې کړ. او دا هغه حالت د قرآن عظیم الشان اضطرار ورته ویلی ده. د اضطرار په حالت کې د خوږ غوښه سړي ته حلالېږي چې قطعي حرام ده. نو بناءً دغه حالت څه ده، دا اوس څوک نسي تشخیصولی. اوس مثلا په هغه کې په یو ولایت کې یو څوک یو هلک غلا کوي، خو کور کې د خوراک ډوډۍ نه لري. هغه باندې خو اوس د قندهار بالفعله سلطان نه ده خبر چې هغه په کور کې ډوډۍ نه لري. ده خو حکم ورکړ، در حالی چې دا حکم خلاف د شرع ده. هلته باید هغه قاضي پوښتنه وکړي چې دغه هلک هغه خپل علم راولي چې دغه هلک ولې دا غلا کړې ده. چې هغه ورته وایي چې موږ په کور کې یو مړۍ ډوډۍ نه درلودله، نو بنا زه مجبوره شوم. نو بیا باید 9 زوري ووهي، خو نه کېږي که نه. بناً دغه اوله ماده چې د دې رد کوي، دا په دغو دلایلو باندې. ما چې حدیث شریف درته وویلې، مطلب دا ده چې په تعزیر کې تر دې حده پورې مسایل هم شته دي. اوس مثلا موږ بل حدیث شریف لرو، پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وایي چې که د یو چا د کور تر مخ یو جاري نهر وي او دغه نهر کې دی 15 وخته د ورځې ولامبي، د ده په ځان کې چرت پاتې کېږي؟ صحابه کرامو ته وایي چې نه، هېڅکله. نو وایي تاسو چې 15 وخته لمونځ کوئ، هر لمونځ د 2 لمونځونو ترمنځ ګناه له منځه وړي. ګرچې بعضې علماو دا بیا راخیستې صغیره یې ترې جوړه کړې ده، خو دغه حدیث کې خو ثابت شو چې د لمانځه په اساس باندې هغه جزا خو معلومه نه شوله. دلته هغه جزا چې هغه سړي ویلې چې په ما حد جاري کړه، هغه هم له منځه لاړله. که ممکن دلته دا توجیه راوړل شي چې حق الله او حق العبد دی که نه، نو حق الله کې ممکن دغه مسله صدق وکړي، ولې حق العبد کې خو بیا حاکم مسؤول ده چې حق ته ورسوي او عدالت وکړي. و هغه د حق العبد په هکله خو ما څه نه دي ویلي، ما خو حق الله وویلې. حق العبد څه ده؟ چې هغه کې د بل شخص د حق او په اصطلاح تاوان ده یا نفع ده چې ورته حق ورته ورکول شي، او یا هم یو څوک ترې غصبوي. نو بناً هلته ډېر دقت پکار ده. هلته ډېر دقت اوس مخکې دی چې نورو جزئیات ته ولاړ سو، بدیل څه کېدلی شو؟ مثلا طالبان کله کله دا استدلال کوي چې پر موږ فشار و چې هله قوانین نشته، دا نشته، هغه نشته. لکه څنګه چې تاسو جزا کوډ درلوده، هغه د ظاهرشاه له وخت نه، د سردار داود خان له وخت نه بیا تر اوسه پورې په لږ لږ تعدیلاتو سره. خو دغه د اوس دوی هم وایي چې د فقه پر اساس باندې مونږ یو څه رامخته کړه د تعزیرات دپاره یا د جزا د کوډ په حیث باندې. اوس عیب چیرته دی یا عیب په هر صورت بدیل څه کېدلی شوی که دا مو نه وی کړی؟ بدیل څه شریعت ویلي؟ شریعت ویلي چې دا قاضي ته راجع کوي، دا یوه مسله. بله مسله څه شي ده چې دوی په اول خو داسې دا اصولنامه یې ولې نومولی ده، ولې قانون نه ده نومولی؟ دا په خپله یو بله مسله ده. په دې چې اصول په دین کې موجود دي، هغه د تغییر وړ نه دي چې وروسته شاید موږ او تاسو بحث هم پرې وکړو د نظام په رابطه باندې. اما فروع چې دي، فروع کې خلک مجتهدین مختلف اجتهادات لري. دا کېدای شي دا خو د فروع دي، په دې کې هر قاضي خپل نظر ورکړي.
د مطابق د حالت د هغه سړي او د جرم. دلته اوس یوه خبر ده، دوی یو غټ مشکل غواړي چې په یوه واړه مسله یې حل کړي. هغه غټ مشکل څه شي ده؟ د قانون اساسي نشتوالی ده. دوی پخوانی قانون اساسي هم نه مني او دوی خپل هم قانون اساسي نه ده جوړ کړی. کوم څه چې پیغمبر علیه السلام کله چې مدینه کې د حکومت اساس او بنیاد کېښود، اول کار یې وکړ قانون اساسي جوړ کړ، او قانون اساسي پیغمبر علیه السلام په نوم د میثاق یاد کړی. یعنی قانون اساسي یو کانټراکټ ده یا یو تعهد ده چې د حاکم، امیر یا رئیس د دولت یا د مشر او د دغو خلکو ترمنځ دا ترسره کیږي. هغه شی دوی نه لري چې په هغې کې د هر چا حقوق واضح وو. د یهودو واضح وو، د یهودو د همپیمانانو واضح وو، د خزرج واضح وو، د اوس واضح وو، د مهاجرو واضح وو، هر څه پکې وو. که اوس مسله دا وي چې قرآن موجود و، پیغمبر علیه السلام ولې دا میثاق جوړاوه؟ دا د دې په خاطر چې قرآن عظیم الشان د قانون او د میثاق او د اصول مصدر ده، اما خپل قانون نه ده. بنان موږ باید د قرآن عظیم الشان په رڼا کې د هرې ټولنې لپاره میثاق یا قانون اساسي جوړ کړو. او د مدینې میثاق څه ده؟ لومړنی اساسي قانون ده په دنیا کې چې له هغه مخکې قانون اساسي موجود نه و او نه جوړ شوی. لنډه به په دې د اصولنامه خو ډېر بحث غواړي، خو دا یوه خبره به پکې داسې د دغه بحث په هکله باندې داسې جنبندي په حیث باندې وکړو، بیا به نورو مسایلو ته هم لاړ شو چې دغه اصولنامه لکه تاسې دیني عالم یاست او د شرعي نصوصو پر اساس یې ویلی شئ چې دغه اصولنامه یا د دین سره ډېر مطابقت، شریعت سره ډېر مطابقت نه لري یا حتی ټکر کې ده. په دې هکله هغه نهایي حکم چې یو دیني عالم یې د نصوصو پر اساس کولی شي هغه څه دی؟ هغه دا ده چې د دوی 9مه ماده لومړی بند، لومړی فقره 4 بندونه، انسانان په 4 ډلو ویشي. دا د قرآن عظیم الشان د نساء د سورې د اول آیت خلاف ده، دا د حجرات د سورې د 14م آیت خلاف ده، دا د بقرې د سورې د 22م آیت خلاف ده، او بیا چې قضا او قسط او عدل تراسو، بیا دا د نساء د سورې د 135م آیت خلاف ده، او د مائده د سورې د 8م آیت خلاف ده. الته په هغه کې وایي موږ ته په نساء په 135م آیت کې قرآن عظیم الشان فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. وای تاسو ای مؤمنانو، تاسو ثابت قدم اوسئ په انصاف باندې او د الله تعالی لپاره شاهد اوسئ، شهدا اوسئ. ولو که تاسو خپل ضد باندې وي، که تاسو د والدینو وي او که تاسو د خپلوانو وي. این یکن غنیا، که غنی وي یعنی تاجر وي یا د دوی په اصطلاح اشراف وي، او فقیرن که دا هر څه وي، تاسو به خپل عدل کوئ. تفاوت په غنی او فقیر کې نشته. نو بنان بل حدیث شریف ته چې نه عربي په عجمي باندې برتري لري او نه هم تور په سپین باندې، مګر په تقوا سره. اوس موږ څنګه ولس واخلو د قضا په اساس، د عدل په اساس، د قضا په اساس که هغه په 4 ډلو وویشو، که بیا موږ راسو بیرته د اشراف او د غیر اشراف قضیې ته. یو څه چې اوس موږ په دنیا کې هیڅ نه لرو، هغه غلامي ده. د اسلام په صدر کې غلامي وه، خو د غلام او د اشراف سره رویه د اسلام په څه شکل باندې ده؟ 15م آیت د سورې د نساء وایي که چیرې یوه کنیزه یا یو غلام چې په هغه وخت کې موجود و، هغوی زنا وکړي، هغو ته به نیم عذاب ورکول کېږي، یعنې 50 درې به ورکول کېږي. خو بل آیت د سوره د احزابو ده، هلته وایي که د پیغمبر علیه السلام ښځې نعوذ بالله زنا وکړي، هغو ته به 2 چنده عذاب ورکول کېږي.
هغه خو اشراف دی، پیغمبر علیه السلام ښځې خو اشراف کې راځي. نو بیا ولې اشراف ته 2 چنده جزا ورکوي او کنیزه ته په هغه وخت کې د نیم چند عذاب حکم کیږي؟ اوس خو موږ ټول حر خلک یو. اوس نه هغه اشراف شته د موږ په منځ کې چې پیغمبر علیه السلام ازواج او ښځې وي، او نه هم غلام او کنیزه شته ده. د دې لپاره خو جزا باید مساوي اجازه وي. راکړئ چې د دوی استدلال په دغه مورد کې تاسو تکرار کړم. مثلا دوی وایي چې په او رښتیا هم دغسې دی، زموږ په وضعي قوانینو کې هم د خصوصا د جزا په بحث کې د لکه تاسو مخکې ویلې د مکرر مجرم او د یو عادي او تصادفي مجرم دا تفاوتونه شته. اوس دوی وایي چې یو عالم سړی یا یو باشرف او بارسوخه سړی ممکن د یو تنبیه پر اساس باندې یا یوازې د یو وړاندیز تر حده هم د اصلاح وړ واوسي، ولې یو سړی چې په ټیټه طبقه کې یعنې د معنوي اړخه په ټیټه طبقه کې موقف ولري، نو هغې ممکن د جرم سره هغه اړیکه او ارتباط داسې واوسي چې په عادي تنبیه باندې د اصلاح وړ ونه اوسي. او دا په ټوله نړۍ کې په ټولو وضعي قوانینو کې هم شته، او د فقه په هغه اسلافو کې هم موږ لیدلي دی په هغه ویلو کې چې اکثرا ډېرو فقهاو د دغه څلور مذاهبو په تعقیب سره هم بیا چې دوی اکثره موارد کې وړاندیزونه کړي دي چې چلند باید د مجرم د کیفیت یا هغه د جوهر پر بنسټ باندې واوسي. نو ځکه دوی استدلال کوي او توجیه کوي دغه طبقه بندي. نه خو دا ضعیفه خبر ده. په دې ضعیفه خبر ده چې اوس ته څه فکر کوې چې موږ ډېر کم سواده خلک لرو، خو ډېر د تقوا څښتنان دي، ډېر مخلص خلک دي، دغه دین ته اخلاص لري، خپل عقیدې ته اخلاص لري. دا خو اوس غلطه خبر ده چې موږ د دارایی او ناداری په اساس باندې خلک وویشو، یا د علم او د غیر علم په اساس. ډېر په نوم علما دي، شاید کتابونه یې لیکلي وي چې هغوی ډېر لوی جرمونه کړي دي، هغوی قتلونه کړي دي، هغوی خلک بې ګناه وژلي دي. دغه تنظیم جنګیانې چې د افغانستان په تاریخ کې شوي دي، دا غیر علماو کړي. د دې په راز کې خو ټول علما واقع وو. حرکت حزب اسلامي سره جنګېده، خو دا خو علما وو. یا هم دا اوس چې دوی مثلا په دا شلو کلو کې څومره مسلمانان وژلي دي، دوی خو ځان ته علما وایي، نو ولې وژل؟ دوی خو ویلي چې مثلا تجاوز شوی، امریکایان راغلي دي، نو بیا خو به تنه امریکایان وژل، نو مسلمان افغانان ولې وژل؟ حتی ولسي خلک. د ما په یاد دی وکیل بسم الله د ازرې یو ډېر نیک باشرفه انسان و، هغه یې واخیسته شهیدي کړ. همداسې ډېر نور ده، خو ما یو مثال درته وویل. نو بناً دا په دې معنا نه ده چې څوک چې عالم ځان ته نه وایي هغه به ډېره ګناه کوي، او هغه چې عالم ځان ته وایي هغه به کمه ګناه کوي. او په دې هم تاسو پوهیږئ چې په آخرت کې یو له هغو کسانو نه چې اول الله تعالی تر بازخواست کوي هغه عالم ده. په دې چې د مسؤلیت ډېر ده. بېشکه مسؤلیت ډېر وي. اوس به لږ راشو دغه د اسلامي نظام چوکاټ، کیفیت او اصولو مبناو ته یا هغه مؤلفو ته چې حد اقل موږ ادعا وشو کړی چې یو نظام اسلامي دی یا نه دی. تېره ورځ هم د طالبانو ویاند مجاهد صاحب ویلي چې موږ ټول را بللی شو، ټول دې راشي، وطن دی، هېڅوک هم منع نه دي. ولې د اوس دپاره د سیاسي اقتدار ادرس باید همدا یو وي، واحد ادرس باید د افغانستان اداره وکړي، او دا بهتره ده چې اوس دپاره طالبان په واک کې واوسي، نه دا چې یو سیاسي تعدد یا سیاسي مشارکت رامنځته کړو. دا بیا ځي انارشي او دې مسایل ته. زما د پوښتنې بحث دا نه دی، زما اساسي بحث دا دی چې د اسلامي نظام د قیام لپاره او د هغه د اقتدار د راز د مشروعیت دپاره، هغه که امیر وي او هغه که تر امیر راکته مسؤلین وي، اصول څه دي چې باید وټاکل سي؟ یو اساسي موضوع چې د الله تعالی انسان ځکه ته د خلافت لپاره را لېږلی، دا اوس هغه ډېره اساسي او عمده موضوع ده. د دې خلافت په څنګ کې ده ته یو بل مکلفیت هم سپارلی چې هغه په معروف امر او له منکر څخه نهیه کول دي، چې هغه باندې به بیا وروسته وغږېږو. خو د خلافت باندې، د خلافت په رابطه باندې کوم آیتونه چې راغلي دي، دغه آیتونه ټول ښیي چې خلافت یو شخص لپاره نه ده.
ټول بشر د ځکه خلیفہ ده، ټول بشر. اوس اصلي خبر دا ده چې په تطبیق کې دا بیا اشکال پیدا کوي. د دغه اشکال د منځه وړلو لپاره الله تعالی خلافت انتقالي ګرځولی، یعنی له یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي دغه مکلفیت. د همغه په خاطر باندې باید یو خلیفه وټاکل سي، یا یو امیر وټاکل سي، یا یو سلطان وټاکل سي، یو بادشاه وټاکل سي، یا یو رئیس جمهور، او خلک ورته رایه ورکړي او په اکثریت د رایې باندې راشي. دا عمده اصل د یو مشروع اسلامي خلافت حکومت هر څه یې بولی، نوم مهم نه ده. په دې چې دوی خو د امیر المؤمنین له نوم نه یو ټکی نه تیریږي، خو هلته په یوه ریفرنس کې لیکلي دي چې د سلطان امر نافذ ده. نو بیا سلطان امر نافذ ده، د امیر المؤمنین امر خو نه ده نافذ. نو بیا ولې هغه ریفرنس راخلي؟ بناً د نوم په رابطه باندې چې کوم تشدد د خلکو د دوحې په مذاکراتو کې کاوه، دا بالکل غلط تشدد ده. نو بناً نوم مهم نه ده، عملکرد او اصول مهم دي. اصل د خلافت او د خلیفه د ټاکلو ټاکنې دي. که چیرې ټاکنې ونه سي، هغه چاته بیعت هم نه کیږي. چې بیعت ورته ونه سو، نو بیا خو نه سو ده. دا د شورای حل و عقد دی او نور لارې چارې ولې چې یو وخت کې استاد رباني په دې مسله مخته لاړه، نور وخت هم دغسې شوي؟ او دغه ته راځم. متاسفانه د آخري دوره د عباسیانو پاچاهان چې وو، په اولو کې هم خلکو په دوی اعتماد نه درلوده او هر وخت د دوی په ضد باندې قیامونه کېدل د عباسیانو په ضد. د آخري پاچاهان چې راغلل، دوی په دې تلاش کې سو چې د مشروعیت لاره ځان ته پیدا کړي. نو بیا قاضي ماوردي د دوی قاضي وو او هغه په مذهب شافعي ده. هغه ته یې وویل چې موږ ته لار راوباسئ. هغه د احکام سلطانیه کتاب ولیکه. په احکام سلطانیه کې دوه موضوعګانې کلا له اساس د شریعت سره مخالف دي. یو اهل حل و عقد شورا ده او بل حسبه ده. نه حسبه په هغه شکل چې ماوردي توضیح کړې ده په شریعت کې شته، او نه هم شورا د اهل حل و عقد شته. په دې چې د مشروعیت ورکاوه عباسي پادشاهانو ته. هغوی ته وویل خو یو څو کسان راټول کړئ، خپلوانو، دوستانم، درباریانم، هغوی به رایه درکړي په یو پټ ځای کې، بیعت به درته وکړي په یو پټ ځای کې، ذاتي تاسو پاچا یاستئ مشروع. بیا هغوی ورته ویل چې موږ خو له ولس نشو کېدلي، ولس سره څنګه ځان وصل کړو؟ چون پاچا او د ولس ترمنځ ډېر زیات تفاوت و. ولس مثلا په یو وخت کې له امام ابو حنیفه سره و، اما پاچا منصور و یا مهدي و. نو بنان ولس له هغو سره نه و. دوی ورته وویلې چې تاسو حزبه ایجاد کړئ. حزبه یو نوی نوم و، مخکې له هغه موجود نه و. یو محاسبه د حکامو ده، هغه یو جلا مسله ده چې حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ټول عملي کړی ده. هغه یو اصل د حکومت والی ده. اما حزبه نشته. حزبي وظیفه څه ده؟ خلکو نه به تفتیش کوي چې آیا مونځ کړی ده، روزه یې نیولې که نه. دغه تفتیش د عباداتو او عقیدې دا په اسلام کې حرام ده. دا اخیستل سوی د اروپا نه ده. اروپایي پاپانو به په قرون وسطا کې تفتیش د عقیدې کاوه. په اسلام کې نشته تفتیش د عقیدې. ته فقط دا حق لري چې خلکو ته مونځ تشریح کړي، اما دا حق نه لري چې ورته ووایې چې مونځ دې وکړه که نه. دا د هغه شخصي کار ده، ته پکې هغه نه لري. دا د هغه رابطه ده له الله تعالی سره، ته پکې هیڅ حق نه لري. ولې موږ لرو داسې واقعیات لرو چې په جمعي توګه که لمونځ یا زکات یا بل څه ترک شوي دي، د هغه پر وړاندې باندې به اقدام شوی ده؟ نه، هغه خو داسې ده که نه. زه خو دلته د ترک موضوع نه وایم د مانځه، خو داسې یو څوک څه رقم مونځ کوي، څنګه یې کوي، څه وخت یې کوي، دا په بل چا پورې اړه نه لري. هغه چې زکات ترک سوی ده، هغه خو یو رکن ده او هغه جمعي ترک سوی ده، یعنی خپله د خلافت تهدید لاندې راوستی. بناً د هغه په ضد باندې هغه سوی قتال سوی ده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې.
اوس اصلي خبره څه شي ده چې مرتد په عادي حالت کې یو کس مرتد کیږي او داسې یو قوم یو قبیله اول ته بیا پکې دروغو پیغمبران هم را پیدا سي دغه په مقابل طبیعي ده قتال جواز لري اما د یو نفر په مقابل کې خو نشته یو نفر ته به ته کېنې قناعت به ورکوې حتی دغه حدیث شریف سي دوی نقلي سي د ارتداد په اساس باندې یو څوک په قتل ورسیږي اول خدا مسله مهمه ده تا څومره دین ورته رسولای ده دا اوس که مثلا یو څوک په اسلام هیڅ نه پیږي او هغه ځي یو بل دین ته خو اول اسلام ورته ورسوه کنه اوس خو امت نه تاسو جاهلان جوړ کړی دي دوی خو یو ځل په دین پوه کوي بیا پس کله دین نه لاړ صحیح ده د دوی د ایمان په هکله خو دوی ته یو څه ووایي تاسو هېڅ هم نه دي ویلي سړی هم په هوا کې پریښی ده هغه سړی راځي دغه وضعیت نه خوښېږي لکه دا اوس تاسو شاید د دې شاید اوسې چې ډېر ځوانان دي په د خپلو پوستو کې د اسلام نه بېزاري کوي چې رقم اسلام است دا د چی لپاره چې هغوی د اسلام په هغه اصولو او اساساتو د دې په کیفیت او خوند د نظام او د عبادت نه پوهېږي موږ عبادت او نظام ټول سره یو ځای کړي دي داسې نه کېږي د نظام په هکله چې اوس به انشاءالله نور هم پرې وغږېږو هلته نور مسایل طارق صاحب همدغه چې بیرته همدغه بحث سره وګرځو زه پوښتنه مطرح کوم یوازینۍ یا هغه تر ټولو مدلله او مشروع لار چې په اسلام کې واکمن وټاکي البته یو بحث باید پام کې ونیسو چې د حداقل د خلفای راشدینو د ټاکلو پروسیجر هم پام کې ونیسو هغې وخت سره او د هغې پر اساس باندې بیا ووایو چې دغه مهال شرایطو په تناسب باندې تر ټولو ممکنه مشروع شرعي لار د حکامو د ټاکل لپاره یا د امیر د ټاکل لپاره څه ده انتخابات مګر که بیعت سره تشبیه کوي هغه خو بیا یو داسې دی لکه اوس د خلفای راشدینو ځینو خلفای راشدینو ټاکل که موږ وګورو اول د یو محور څخه را ټاکل شوي دي بیا مخکې شوي دي بیعت ته که نه اوس دا خو تشبیه کوی نه سو زه انتخابات وایم که نه ما بیعت نه دی ویلي بیعت دومه مرحله ده انتخابات اوله مرحله ده یوه مسله ده چې حضرت صحیح البخاري او حدیث شریف د حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې د هغه ټاکل د ابوبکر صدیق ټاکل په بني ثقیفه کې سایری بني ثقیفه کې دا یو اضطراري حالت و موږ د دې لپاره تصمیم په ونیو چې داسې نه چې انصار بل امیر وټاکي او بیا موږ سره په لویه معضله کې راسو د یو په خاطر باندې موږ بدون د انتخاباتو او شورا د مسلمانانو نه ابوبکر صدیق خلیفه وټاکه هغه دی ورته کلمه د البته استعمالوي خپل حضرت ابوبکر صدیق تاسو عالم یاستئ په دې پوهیږئ د حضرت عمر رضی الله عنه ټاکنه څه رقم شوې ده دغه د ټاکنې جزئیات خلک نه وړاندې کوي ډېر ساتي وړاندې کوي هغه فکر کیږي چې دا ولل کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ټاکلې ده داسې نه ده یعنی ولیعهد ګرځولی دغه مسله نشته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل بالکن د کور کې مریض ده مسلمانان راغواړي ورته وایي چې تاسو لاړ شئ خپل خلیفه وټاکئ مسلمانان ټول پرې غږ کوي چې د موږ لخوا ته وکیل ته موږ ته وټاکه دا تاریخ ټول په دې باندې غږیږي زه ریفرنسونه هم لرم خو اوس په وخت دومره اجازه را نه کړي چې هغه ټول ووایم کله چې دا کار کیږي حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي رضی الله عنه چې که زه وټاکم بیا داسې نه وي چې تاسو پرې خوشحاله نه وئ وایي نه موږ وټاکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه په نظر کې نیسي یعنی کاندید ده اما مستقیم خلکو ته نه وایي چې دا تاسو نفر ده دا تاسو خلیفه ده ځي له ټولو هغو سره مشوره کوي صحابه و ښځو نرو سره حتی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته مشورې ته ورځي یا مشورې ته راغواړي چې دی مریض ده هغه ورته وایي چې آیا ته دومره غلیظ سړی په موږ مقرروې دا ډېر تشدد به وکړي په موږ باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي چې نه هغه چې زه وم او پیغمبر علیه السلام هغه به لږ شدت کاوه اوس خپله دی خلیفه سي بیا دی شدت نه کوي بیا دی نرمیږي چې هماسې سو هم نو بناً حضرت عمر رضی الله عنه هم په
مشوره د مسلمانانو یعنی په رای د مسلمانانو انتخاب شوی ده. کاندیدي ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی ده. بیا چې کله خبره د حضرت عمر رضی الله عنه جانشین ته راغله چې کله هغه زخمی سو هغه شپږ کسه د عشرې مبشره نه کاندید ورکړل چې تاسو لاړ شئ په خپل منځ کې فیصله وکړئ. د خپل ونه ټاکو خپل زوی سره ولېږه خو دا حق د رای نه لري. هغوی چې هلته لاړل درې کسانو حضرت عثمان رضی الله عنه ته رایه ورکړه، درې کسانو حضرت علي رضی الله عنه ته، نو دوه پاتې شول. دې دوه کې باید اوس انتخابات شوي وای. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته ویلي چې زه په دې خلافت کې هیڅ نوع دلچسپي نه لرم، نو بناً زه ځم د تاسو لپاره رایه راټولوم. دې سړي حرکت وکړ، کوڅه په کوڅه، کور په کور، ښځو او نرو ته ورغی، حتی هغو پیغلو ته ورغی چې هغوی د عربو د رسم په اساس باندې په خپلو کورو کې په اعتکاف خونو کې ناستې وې، یعنې داسې یو ځای یې جوړاوه په هغه کې به پټې وې. هغو ته مو زه ورغلم، له هغو مې پوښتنه وکړه چې حضرت عثمان که حضرت علي. پس دغسې ټوله رایې راواخیستې، راټولې کړلې. د سهار د لمانځه نه وروسته صحابه او ښځې او نارینه ټول په جومات کې دی جګ سو، ورته ویې ویلې چې ما په ټولو وګرځېدلم، دا وضعیت یې تشریح کړ. اکثریت په عثمان رضی الله عنه باندې دي، اکثریت په عثمان رضی الله عنه باندې. دا اوس انتخابات نه دي، څه شي. پس لغسې امام وټاکل سي، بیا بیعت کیږي. چې تر څو امام ټاکل شوی نه وي بیعت نشته. اوس اجازه راکئ که اسلام یو کامل دین دی، قرآن کریم او بیا ورپسې صحیح احادیث، اوس شاید استدلال دا وشي چې هغوی یو بل تعبیر وړاندې کوي، او طبعا وړاندې کړی تاسو حتما د طالبانو یا د نورو هغه جهتونو چې پر انتخاباتو باور نه لري او غیر شرعي بولي، د هغوی دلایل ما اورېدلي دي. هغوی هم شاید خپل تفاسیر یا د نورو فقهي قاعدو پر اساس باندې تاسو وړاندې کړي. یو قطعي شرعي نص چې یا د قرآن کریم او یا د احادیثو پر اساس وي چې تاسو پکې ربط ورکولی شئ د امیر د ټاکلو یا د حاکم د ټاکلو ته انتخاباتو سره، داسې یو څه وړاندې کوی شئ؟ ګوره، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف ده، هغه وایي ما قصد وکړ، اراده مې وکړله چې ابوبکر او زوی راوغواړم او هغه ته عهد ورکړم، یعنی ولی عهد کړم. دا صحیح البخاري حدیث شریف ده، که غواړئ زه به بیا درته شمیره هم هغه کړمه، بیرون کړمه. دې وخت کې هغه وایي ما ځان سره فکر وکړ که چیرې زه دی ولی عهد کړم، نو هغه حدیث شریف کې دوه جملې راځي، یو له بل سره داسې برعکس راغلی دي. په یوه کې راځي چې الله تعالی به یې دفع کړي او مؤمنان به یې ونه مني، بل کې راځي چې مؤمنان به یې دفع کړي او الله تعالی به یې ونه مني. اوس متوجه یاستئ چې د جانشین او خلیفه منل د چا په وسیله باید وسي؟ یا د الله تعالی په وسیله یا د مؤمنانو په وسیله. سمه ده که نه؟ پیغمبر علیه السلام دی ولی عهد ونه ټاکه، د دې په خاطر چې یا به مسلمانان دفع کړي، الله به رد کړي، او یا به الله تعالی دفع کړي، مسلمانان به یې ونه مني. دلته اوس اصلي مسله څه شي ده؟ پیغمبر علیه السلام ولې د الله تعالی نه پوښتنه ونه کړه؟ لکه د بني اسرائیلو نور پیغمبرانو به چې کله به خلک ورته راغلل چې دی به خپله حاکم نه و، هغو کې خو ډېر پیغمبران حاکمان، چې دی به خپله حاکم نه و، خلک ولس د بني اسرائیلو به ورته راغی، ورته به یې ویلې چې موږ ته یو پادشاه الله تعالی ته ووایي چې موږ ته یو پادشاه وټاکي. لکه طالوت علیه السلام قصه ډېره واضح ده. بیا به الله تعالی ورته پادشاه ټاکه. هلته خو پیغمبران 4,000 راغلي دي او ډېر زیات راتلل، نو بناً وحی هم قطع نه وه. د پیغمبر علیه السلام په وفات سره خو وحی قطع کېده. نو که یو ځل الله تعالی یو کس ټاکلی وای د خپله خوانه، بیا د دوم کس د ټاکلو لپاره بیا اشکال پیدا کېده. د دغه اشکال د دفع لپاره پیغمبر علیه السلام دا مؤمنانو ته پرېښوده.
د دې نه غټ دلیل نشته. بل دلیل څه ده؟ پیغمبر علیه السلام وایي چې خلافت 10 کاله دوام کوي. 10 کاله د چا خلافت ده؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د حضرت عمر رضی الله عنه، د حضرت عثمان رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه. لغه ورسته وای بیا پادشاهي راځي، یعنی استبداد راځي. اوس خبره څه شي ده؟ همدغه اشتباه هم ماوردي، قاضي ماوردي نه سوی د خدای د مغفرت ورته وکړي، چې هغه ویلي دي چې په غلبه او خلبه یعنی فریب باندې حکومت پادشاه راتلای شي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې هغه څوک چې په غلبه او فریب راځي لکه امویان چې راغلي او یا عباسیان، دا حکومت بالحق نه ده، دا بالفعل حکومت ده. بالفعل حکومت ده. دا اوس د طالبانو بالفعل حکومت ده. په افغانستان باندې حکمروایی کوي، اما بالحق نه ده. نو بناً دوی ضرورت لري چې انتخاباتو ته راوړاندې شي. انتخاباتو کې هر چا ویوړه که مثلا د ما ادعا دا وي چې ټول ولس ما سره ولاړ ده، نو خو زه خو بیا له انتخاباتو نه ډارېږم، بیا خو وړاندې کېږم انتخاباتو ته. ښه خو اوس خوف دا وي مهرباني. ښه زه غواړم چې ځینې علاوه له دې نه چې ځینې مسایل باندې تحلیل وشي، ځینې مسایل چې نیوکې سوي دي یا دلیل ویل کېږي حتی په ټیټه کچه باندې یا په عامه سطحه باندې هم هغه هم تاسو وړاندې کړم. شاید تاسو خپله په ډیرو نظریاتو کومنټونو په خواله رسنیو دې کې لیدلي وي چې وایي ښه نو چې دا نظام په دې کیفیت سره اسلامي نه بولي، څنګه هغه تیر نظام کولی شو چې بیا مشروع اسلامي وبولو، جمهوري اسلامي نوم ورکړو. شاید مقایسه یې دا وي چې اوس خو دا بیا تر هغه د کیفیت له اړخه ډیر اسلامي دی، نو ولې باید هغه وخت هغه نه رد کېده، ولې اوس چې دا دی دا رد کېږي؟ مهرباني. دغه اول خو یوه مسله ده چې ما مخکې تاسو ته وویلې چې متاسفانه په موږ باندې استبداد په زرګونو کلو کېږي په موږ استبداد حکومت کوي. نو کله چې موږ باندې استبداد حکومت کوي معنا داسې مشروع بالحق حکومت اصلا په افغانستان کې هیڅ وخت موجود نه و نه موجود شته. که دا د احمد شاه بابا و، که دا د میرویس نیکه و، که دا د هر چا و، باوجود د دې چې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ لپاره موږ یوه نښه لرو چې ګویا هغه مشران راټول شوي دي او د په هغه مشهور زیارت کې هغه باندې د هغه په لومبۍ ورتړلې او جوغه یې پیښې ده. یا همداسې د میرویس نیکه هم تقریبا داسې په جمعي شورایي شکل انتخاب شوی ده. اما کله چې له هغوی نه لږ راکوز سو، داسې هغوی بیا څه کړي دي دغه بل سوال ده. په دې چې مشروع حکومت خو تنه په دې نه تمامیږي چې انتخاباتو کې ذاتي څومره ظلم کوي. هلته ډېر نور اصول د حکومتوالۍ په اسلام کې دي چې هغه به تطبیقوي. که تاسو بیا وغوښتل زه به د هر یو جلا جلا نوم واخلم او دغه خلیفه باید څه صفات ولري، دا په اسلام کې په قرآن عظیم شان کې راغلي دي. نو بناً د قرآن عظیم شان او د احادیثو د پیغمبر علیه السلام د صفاتو، د خلفای راشدینو د صفاتو نه موږ الهام اخلو چې یو خلیفه باید څه صفات ولري. دا خو زموږ نه ورته جوړولی. نو بناً خلیفه باید همغه صفات ولري، په انتخاباتو باندې راسي او بیا هغه باقي اصول د حکومتوالۍ تطبیق کړي. یو مسله چې په اسلام کې حتی د موږ د بعضې روشنفکره په اصطلاح نوی نسل وایي چې هغه د 14 کاله مخکې مسایل اوس نه تطبیقېږي. دا غلطه خبره ده. یو د حکومت چوکاټ ده، یو حکومتوالي ده چې په پخوانۍ اصطلاح باندې علما ورته حکمرانی ویلی ده. دا حکومتوالي اصول چې دي په اسلام کې دا تر قیامته د تطبیق وړ دي. دا هیڅ وخت نه زړېږي. مثلا عدل ده. عدل په هر زمانه کې عدل ده. دا اوس په دې پورې اړه نه لري چې ای آی څومره ترقي کړې ده او ټکنالوژي چیرته رسېدلې ده، انسان سپوږمۍ ته ختلی که نه ده ختلی، په دې پورې هېڅ اړه نه لري. هر چیرته عدل ده. بناً حساب ورکول ولس ته دا یو اصل ده. دا که قیامت پورې همدغه اصل د تطبیق وړ ده. اما په یو وخت کې مسلمانانو 4 وزارت درلودل. اوس 20 تر 150 وزارتونو یو مملکت لري.
دا چوکاټ ده، دا چوکاټ کېدای شي لوی سي وړ سي، دا په نفوس پورې اړه لري، په جغرافي موقعیت پورې اړه لري، او په هغه شرایط پورې اړه لري، په د خلکو په ضرورت پورې اړه لري. نو بناً حکومت او حکومتوالۍ موږ باید سره جلا کړو. اسلام په ډیرو معاملاتي مسایلو او د انسان د ژوند په مسایلو کې اصول لیکلي دي، فروع یې موږ ته پرېښي دي. اصول که موږ تطبیق کړو، فروع په خپله سمیږي. مثلا موږ ته په اقتصادي نظام کې ویلي دي چې تاسو سود مه خورئ او زکات ورکړئ. که موږ دغه دوه کاره وکړو، داسې وخت راورسېد د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه په وخت کې چې د زکات مستحق سړی په اسلامي ټولنه کې نه پیدا کېده. تاسو حتما دا تاریخ کې لوستی. پیغمبر علیه السلام پیشبیني کړې وه چې داسې وخت به راسي چې یو چا کره به ورولې چې دا د ما زکات د واخله، هغه به درته وایي که د پرون راوړی وای زه مستحق وم، نن نه یم. نو بناً هغه دا دوه اصله دي. بیا هغه نور مسایلو ته چې ځي، او بل اصل د حبوباتو په رابطه هم لري چې هغه احتکار ده، د احتکار منع ده. نو بناً په حکومتوالۍ کې اسلام اصول ایښي دي. دغه اصول یعنی ادعا مو دا ده چې په دغه معاصر تاریخ کې الله تر هغه هم لږ مخکې په د اسلامي اساسي تعریف ور اساس باندې موږ یو حقیقي بالحق حکومت یا نظام نه درلوده. بله. زه لکه تاسو مخکې یاد کړه چې مثلا موږ د حکومتوالۍ اصول باید ذکر کړو، دغه په اساس هغه منهج د موږ ته دغه په اساس او محک ده، دغه په اساس باندې بیا د نظام وڅېړو. نو کله چې هغه د حکومتوالۍ اصول په اسلام کې زه خپله له هغه سره پرتله کوم، له دغه نظامونو سره زه یې نشم پکې پیدا کولی. او اوسنی نظام هم اوسنی نظام خو لا نور هم هغه ده. په دې چې جمهوریت نظام کې خو مولوی صاحبانو رئیس جمهور ته به هم کنځا کوله، در حالی چې کنځا او فحش د عالم کار نه ده، د مسلمان کار نه ده. پیغمبر علیه السلام پر رابطه باندې راځي چې هغه نه فاحش او نه متفحش. خو د ما علما د موږ لیدلی دي چې رئیس جمهور ته به علني کافر ویلې، علني به بدې خبرې ورته کولې، بې شرفې ورته ویلې. دا اوس د عفت خلاف خبرې دي. خو دا عالمانو کولې په هغه وخت کې، ازادي یې درلودله او حکومت هم هغه نه دي بندیان کړي. یو مثال مولوي صاحب عبدالسلام عابد د کله چې د هغه د جمعیت اصلاح د مشر حاطف صاحب په جنازه کې چې کله احساساتي سو بیانیه ورکوله، رئیس جمهور ته ډېر چټیات ویلې، اما رئیس جمهور مولوي صاحب عبدالسلام عابد بندي نه کړ. اوس خو ته علما راخلي بندي کوې. تا مولوي عبدالشکور قندوزی ولې تری تم کړ؟ تا نور علما ولې وزلي دي؟ تا علما ولې بندیان کړي دي؟ تا مولوي صاحب عبدالسمیع چې تاسو استاد د ولې بندي کړ؟ هغه حق ویلې کنه. او دا هغه نقطه ده چې د امر بالمعروف وظیفه هغه ترسره کړله. د امر بالمعروف وظیفه د عادي اتباعو د حکومت په مقابل کې ده. چې مخکې که چیرې بیا په نقد او انتقاد باندې بحث وکړو، هغې کې به یې زه توضیح. راځو یو داسې بلې مسالې ته چې تقریبا دغه 4-5 کاله په ویلو په بحثونو ستړي شولو او لا هم متاسفانه نه ځواب او نه اقدام په دې برخه کې ترلاسه شو. هغه د نجونو د زده کړو د لوړو زده کړو بحث دی. تر ټولو قوي استدلال چې دغه مسئلې د توجیه په باب باندې دغه اقدام ته د مشروعیت ورکولو باب شوی، هغه دا دی چې ښځینهو ته دغه ساینسي علوم یا دغه نور دنیوي علوم چې دي دا مباح دي. یعنی حد اقل د حرام ګڼلو جرات خو اعلان نه دی شوی، خو ډېر موارد کې شوی چې دا مباح دي. نو ځکه اړتیا یې نشته او دا باید د مصلحتونو د محاسبې پر اساس باندې موږ مصلحت په دې کې بولو چې که دا پرانیستل شي، ځینې مسایل شته چې هغې ته تدابیر نشته، نو دا به یو بحران رامنځته کړي. نو هغه غټ استدلال شوی دا دی. نور خو تر هغې ور اخوا حتی خپله طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویلي چې دا باید وشي. ولې ویل کېږي چې څو کسان په دغه دریځ باندې ټینګار کوي چې نه، د نجونو ښوونځي باید همداسې بند پاتې شي، تر 6 ټولګي کافي ده، تر هغه وروسته دیني علومو پر وخت دروازې وازې دي، طبي علومو ته هم داسې لږ لږ لارې چارې شته. ولې په عموم کې نور علومو ته اړتیا نشته، نو ځکه بند دي. مصلحت دا دی.
څومره دا مصلحت توجیه پذیره دی؟ دا خلاف د شریعت عمل ده. زه باید ډیر په اسانه ووایم چې ما په یو بل تحلیل کې دا موضوع ویلې چې یو امام ابو حنیفه رحمه الله علم په دوه برخو ویشي، یو فقه اکبر ورته وایي، یو فقه اصغر. دغه ټول کتابونه شاید زیات نه دویم نه لوستي، خو د شرع او د فقه مربوط کتابونه چې دوی لولي دا فروع دي. دا فقه اصغر ده، دا وړکی علم ده. لوی علم د عقیده علم ده. د عقیده د علم لپاره د طبیعي علومو او ساینسي علومو لوستل فرض عین دي. په دې سه د انسان عقیده هغه وخت قوي کیږي چې الله تعالی په مشهوداتو کې پیدا کی. مثلا الله تعالی خپل وایي چې تاسو وګورئ کائناتو ته، تاسو مرغانو ته وګورئ چې څنګه په اسمان کې الوزي او دوی څوک هلته ټینګوي. تاسو اسمانو ته وګورئ، تاسو سیندونو ته وګورئ، تاسو بحرونو ته وګورئ. دا خو د دې لپاره نه موږ ته نه وایي چې موږ هلته یو دوربین واخلو د بحر ته وګورو. موږ باید په هغه کې تحقیق وکړو، ځان پرې پوه کړو. او بل داسې دغه ټول شیان الله تعالی موږ ته مسخر کړي دي. اوس مثلا زه یو موټر تاسو ته درکوم یا تاسو یو موټر ما ته راکوئ، خو ما باندې خو لازم ده چې د موټر چلول خو زده کړم، د موټر په خصوصیات خو پوه سم، د اقل هغه سطحي مشکل خو زه حل کړی سم. نو بنا ما باندې فرض ده چې دغه موټر ډرایو زده کړم او دا وچلوی سم. همداسې د اسمان او ځمکې کې چې څه دي دا الله تعالی انسان ته مسخر کړي دي. حتی لمر او سپوږمۍ څنګه مسخر شوی، معنا دا لري چې بې له اجورې تا ته درکړي، بې له قیمته تا ته درکړي. دغه شیان ټول موږ ته بې له قیمته راکول سوي دي. موږ څنګه د خپل ژوند د بهبود لپاره له دې استفاده وکړو. اوس مثلا ادیسن ته د برق د کشف علم چا الهام کړی ده؟ الله تعالی الهام کړی. آیا له دې نه څوک منکر کیږي؟ ابن سینا ته د طب علم چا الهام کړی ده؟ الله تعالی الهام کړی. د طبیعي او ساینسي علومو استاد الله متعال ده. خو هغه د کافي نارینه دي لګیا دي زده کوي، نو محیط داسې دی چې که نجونې زده هم نه کړي نو دلته د فرض عین بحث نه دی، دلته د مباح بحث دی یا د اقل فرض کفایي بحث دی، د اکثر فرض کفایي بحث. ایمان یا عقیده یا فقه اکبر دا په ټولو انسانانو فرض ده، په ښځې او نر. نو بناً ښځه مکلفیت لري چې د کائناتو له تحقیق نه وروسته ځان الله تعالی ته په هغه شکل ورسوي چې د دې ایمان سره قوي شي. دغه دوه آیاته د قرآن عظیم الشان وایي چې ایمان ثابتوي چې ایمان فرض عین ده په ټولو باندې، په ټول بشر باندې ایمان فرض عین ده. د ایمان د ثبوت لپاره مشهودات الله تعالی کړي. الله تعالی دا یو اصل ده په هغه کې عقیده پر رابطه چې تاسو به د الله تعالی په وجود کې فکر نه کوئ، خو د الله تعالی په مخلوقاتو کې به فکر کوئ، هغه کې به تحقیق کوئ، هغه کې به وړاندې ځئ، دغه له لارې به تاسو الله تعالی پیدا کوئ. اوس داسې مثلا داسې دغه د یو میګاتون پر رابطه یو څوک تحقیق کوي، هغه الله تعالی ته رسیږي. نو بناً د عقیده او د ایمان سه د قرآن عظیم الشان تقریبا ټول آیتونه یا حد اقل 5915 آیتونه د عقیده او د عقیده د ثبوت پر رابطه راغلي دي. دا موږ ټول یې فقط 200 یا 300 احادیث آیتونه باندې ځان متکی کوو چې هغه په فقه اصغر یا وړي فقه پورې مربوط دي. هغه ته عربان فقه الفروع وایي. یعنی دا څه چې موږ په شرعي مسایلو کې وایو دا فقه الفروع دي. یعنی مطلب دا چې د یو ثابت او قطعي فرض عین مخه نیول شوی. بالکل. او دا همداسې ده لکه یو چا ته وایي چې مونځ مه کوه او د مانځه مخه یې ونیسه. مطلب دا چې نجونو پر مخ د دروازو تړل عین دغه مثال لري چې یو څوک له مونځ څخه منع کړي. ستاسو بلې بالکل. په دې سه آیت د قرآن عظیم الشان ده چې فعلم
انه لا اله الا الله یا الا هو فاعلم، یعنی پوش علم زده. یا مثلا اقرا، دا اقرا باندې شروع سوی د بیا وای بسم ربک الذی خلق، دیغه پروردگار په نوم باندې سه خلقت کړی ده. بیا ورسته څه وای سه ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی الله تعالی انسان ته هغه څه ورزده چې دی نه پیپیده. نو بناء په قرآن عظیم شان کې دا ثابته شوې ده چې آدم علیه السلام ته چې د اسماء او علم الله تعالی ورزده کړ، خپل الله تعالی ورزده کړی ده. د نوح علیه السلام ته چې د کشتۍ جوړول ورزده کړ، الله تعالی ورزده کړی ده. هغه ته داود علیه السلام ته د زری لباس جوړول الله تعالی وایي چې وعلمناه، یعنی موږ ورزده کړ. بناء د ساینسي او سیاسي هغه طبیعي علومو مستقیم استاد الله متعال ده. شرعي علوم د کتاب او د شریعت په وسیله موږ ته راستولي دي. نو بناء ساینسي او طبیعي علوم د موږ د ایمان د قوت او د ایمان په پیدا کېدو او په الله واحد الله باندې د ایمان وسیله او ذریعه ده. تاسو پیږئ په فقه کې موږ یو قاعده لرو چې هر څه چې په هغه باندې یو واجب تکمیلیږي هغه واجب ده. نو بناء ایمان فرض عین ده، هغه په څه شي تکمیلیږي؟ په طبیعي او ساینسي علومو باندې. بناء دام په موږ فرض عین ده او په ټولو په ښځو نرو. راځو تاسو یو نقل قول ته چې په تیرو څو ورځو کې ځینې رسنیو راخیستی و، تاسې بیا باید تصحیح په بابه مو ووایئ، هغه د جګړې مشروعیت وګورئ. تاسې بهتره پوهیږئ چې اسلام د سوله خوښونکی دین دی، امر کړی خصوصا پر مؤمنانو باندې امر کړی دی چې په هیڅ صورت جګړه او تنازع ته لاړ نشي، حتی که موجوده وي باید ترمنځ سوله وشي. همیشه اسلامي احکام پر همدې عیار دي چې باید صلح طلبي یا سوله غوښتنه پکې وسي، باید د جګړو مخه ونیول شي، باید د تنازع مخه ونیول شي او هیڅ هم متنازع نشي. او دغه څه وله چې حد اقل په دې تیر شل کلن جمهوریت کې زموږ علماو په مکرر ډول باندې وسروال مخالفین مخاطبول او ګڼ شرعي دلایل ورته ویل چې راشئ باید جګړه پرېږدئ او سوله وکړئ. په هر حال هر څه باید په خبرو حل کړو، یعنی ترجیح خبرو ته ورکول سوی وله. اوس چې تاسو یو جید دیني عالم یاستئ، ولې موجوده وضعیت کې چې حتی سیاسي جهتونه چې معمولا تمایل جګړې ته ډېر هم وي، هغوی هم مصلحت دا بولي چې باید خبرې وشي، باید مذاکرات وشي، جګړه انارشي رامنځته کوي، جګړه بې نظمي رامنځته کوي. څنګه کیدای شي چې له تاسو څخه د جګړې شعار واورو؟ دلته څو مسلې دي. یوه مسله دا ده چې د طالبانو د حکومت یو کال تیر شوی یا نیم کال، 4.5 کال یې تیر شوي. په 4.5 کاله کې ښځې ورغلې، نارینه علما ورغلل، ښځینه علما ورغلل، عیسویان ورغلل، شاید یهود هم ورغلي. د اسلامي همکاریو د کنفرانس یا د ارګان د فقه د برخې علما ورغلل. د دې ټولو غوښتنه ترې دا وه چې ټول خلک د افغانستان شامل کړي په دې مسله کې، سوله وکړي. دوی ټولو ته جواب دا و چې موږ نظام راوستی دی، بس دا د مني راځي دی، د موږ غلامي دی کوي او چې څه موږ وایو د هغه په ضد باندې د نه غږیږي. حتی دوی د دغه توان او حوصله هم نه لري چې حکمتیار صاحب په داخل د کابل کې ومني، کرزی صاحب په داخل د کابل کې ومني، ډاکټر صاحب عبدالله په داخل د کابل کې ومني. د دې حوصله هم نه لري. حتی د یو عالم چې یو ډېر معقول اعتراض کوي او هغه د دوی له جمع نه ده، مولوي صاحب عبدالسمیع غزنوي، هغه هم نه مني او بندیخانې ته اچوي. اوس بله قضیه دا ده چې په اسلام کې په تعهد باندې وفا کول دا یو د حکومتدارۍ د اصولو نه ده. په دې باندې اسلام ډیر زیات تاکید کړی ده. د دوحې په قرارداد کې دوی له امریکایانو سره دا تعهد کړی چې دوی به د افغانانو سره کینی
او د سولې یوه لاره به جوړوي. داسې نورې څومره تعهدات له امریکایانو سره کړي دي او اوس نه عملي کوي، دا ټول د اسلام او خلاف او ضد دي. دوی خو به ځان ته یوه بانه جوړوي، اما هغه بانه معقوله نه ده. په دې پیغمبر علیه السلام هیڅ وخت نه له کافر نه له مسلمان سره په تعهد کې بې وفایي نه ده کړې، تعهد یې نه ده مات کړی. که مثلا دوی دا وعده ورکړي امریکایانو ته چې د باګرام او د شینډن هډې به هغو ته سپاري، تعهد یې کړی، دا خلاف د شرع ده چې دوی نه عملي کوي. بیا هغه یې په هر صورت هغه خو د امریکا سره ده، داسې د افغانانو سره یې وعده کړې ده او په دې وفا نه کوي. نو بناً په جمهوریت کې خو د جمهوریت په حاکم هغو دوی ته ویلي چې راځئ سوله وکړو. اوس خو دوی هیڅ وخت نه دي ویلي چې راځئ سوله وکړو. دوی وایي راځئ موږ ته تسلیم سئ، که تسلیم نه سئ تاسو کافران یاستئ، تاسو ټامیان یاستئ، تاسو ناټو والا یاستئ، تاسو د کفارو مزدوران یاستئ. نو داسې خو نه کېږي. ما خو دته خوارج ویلي دي، خو دا مې ویلي دي چې زه د امام ابو حنیفه په مذهب، امام ابو حنیفه خوارجو ته کافر نه دی ویلي، زه دوی د مسلمان په صفت منم. خو ګوره یو که سیاسي سړی ووایي خو خیر خبره ډېره اساسه نه وي، ولې که د دین له ادرسه د جګړې شعار ورکول شي دا مسله ډېره حساسه ده، ډېره زیاته. خبره ما د امام ابو حنیفه له قول نه کړې ده، نه د ما د خپل قول. نه عمومي خبره لکه ستاسو د مخکینیو خبره په اساس. نه خو یعنی ما چې کله ویلي دي چې که چیرې طالبان سولې او صلاح او اصلاح ته حاضر نسی، نو د دوی په مقابل کې د امام صاحب د مذهب په اساس نظامی قیام جواز لري. د امام صاحب د مذهب په اساس دوی خو دعوه دا ده چې موږ حنفیان یو، موږ د امام ابو حنیفه په خط روان یو. امام ابو حنیفه ما خو مخکنی مرکو کې وویلې چې امام ابو حنیفه یو شرط د خلافت یا د امارت قریشي بودن ګڼي. نو هیبت الله خون ته خو نورزی ته خو قریشي نه یې، خو ورسې یو قریش راوله، د امام ابو حنیفه خط باندې لاړ شو. خو اصلي قضیه دا ده، ګوره وروره، یو څوک د دین د خپل نفع لپاره استعمالوي، دا فتنه ده. هر څوک چې دین د خپل نفع لپاره استعمال کی دا فتنه ده. د فتنې پر رابطه باندې قرآن عظیم شان وایي چې والفتنه اشد من القتل والفتنه اکبر من القتل. فتنه له قتل نه ډیره شدیده ده او فتنه له قتل نه ډیره لویه ده. نو بنان د یوې لویې فتنې د ورکولو لپاره خو به که په سوله نه کېږي خو بیا خو به قیام کوو. خو سوله ترجیح لري، یعنی که خبرې کېږي که سوله کېږي، تاسې م وایئ چې که خبرې او سوله کېږي خو بیا جګړه جواز نه لري، او که بیا احیانا آخر د خط ته رسېږي بیا هغې صورت کې. بله و ما په همغه مرکه کې هم دا خبر کړی ده. بلکل ځکه دا طارق صاحب دا غلط توجیه نشي. اوس مهال ځینې جګړیز ادرسونه شته چې هغه خپله شریر عناصر بلل کېږي او هغه د ولس لپاره مطلوب نه دي. ستاسو دا خبره داسې توجیه نشي چې د هغوی بالفعل اقدامات مشروع او شرعي وګڼل شي، دغه یو مخالطه او صورت ونه مومي؟ دلته یوه مسله ده چې د هر عمل او خبرې نه خلک خپل برداشت کوي، په خپله نفع باندې هغه کوي. شاید هماغه خلک هم ووایي چې دغه عالم دغه د موږ نظامي حرکت تایید کړی دی. دا اوس د هغو کار ده. لکه اوس مثلا دغه ورځو کې تاسو یو بله مسله هم ډېره ګرمه ده چې پاکستان وویلې چې د افغانستان دا دواړه جهادونه جهاد نه و. تاسو واورېده که نه؟ امریکا ادعا کوله چې دا جهاد د روسانو د شوروي په مقابل کې دا موږ کړی ده. پاکستان وایي چې دا موږ کړی ده. افغانان وایي چې دا موږ کړی ده. عربان وایي موږ کړی ده. اوس اصلي خبر څه شي ده؟ اصلي خبر دا ده چې په دغه مسله کې هر چا د مومن خان ښامار غوندې خپل ډانګ سور کړی په وینو او اوس دعوا لري چې موږ ښامار مړ کړي.
موږ خلک له دې نه نسو منع کولی. خلک به هر څه وایي، خلک به په هر شي استدلال کوي. اوس مثلا یو هغه فیسبوک یا ټویټر په یو اکاونټ کې د ما عکس ایښی ده، لاندې ورته لیکلي دي چې دې سړي فتوا ورکړې ده چې احمد شاه مسعود مړ نه ده، بیرته راځي او طالبان ته شکست ورکوي. نو اوهو دا ما دا هم خود یو منفي شخصیت هغه ده، افترا ده چې په ما یې کړی که نه. نو داسې افتراوې به ډېرې کېږي. په پیغمبر علیه السلام پسې افترا سوې ده. نو بناً د دې شیانو نه زه ضامن د هغو نه یم. ښه، یعنې ستاسو خبره په هغه نظامی تحرکاتو یا جنگي تحرکاتو چې اوس مهال په افغانستان کې هغه که داعش تر عنوان لاندې دي یا مقاومت یا بل ستاسو دغه خبره چې کړې مو دا صدق نه کوي پر دغه ادرسونو باندې، دا خو منئ؟ خو دغه ادرسونه موږ نه پیژنو چې کوم دي. یعنې زه خپله د هغو په هکله معلومات نه لرم. که چیرې معلومات ولرم بیا کولی شم ډېر واضح خپل موقف هم ووایم. خو که مثلا دغه ادرسونه د دې په خاطر باندې وي چې طالبان تللي دي د یو چا یې کورنۍ ټوله وژلې ده، یو چا سره یې ظلم کړی، یو چا باندې تعدا کړې ده او هغه بغاوت کړی په مقابل کې، هغه انصاف غواړي، نو دا خو بیا جلا خبر ده. دا خو به غواړي. زه هغه رابطه باندې هغه دا چون ډېر هغه مسایل دي جزئیاتو ته ضرورت لري، چون زه په جزئیاتو نه پوهېږم نو بناً زه حکم هم نشم پرې کولی. اما یوه مسله چې حتی په دغه فروعنامه یا عبدالنامه کې دوی غلطي کړې ده، هغه داسې دوی باغي راوستی ده له قطع الطریقو له غله و له لوتي سره یې په یو خط کې اچولی. دا په خپله د شرع له نظره غلط کار ده. شرع د باغي لپاره ځان ته جلا اصول لري. حتی دغه کتاب چې دوی له هغو نه اخذ کړی د عبدالقادر عوده کتاب په نوم دی التشریع الجنایي، دغه کتاب وایي چې باغي د جلا فصل لري او د باغي په هکله وایي چې اول باید پوښتنه وشي چې دا باغي څه شی غواړي. که باغي چیرې انصاف غواړي یا د نورو لپاره انصاف غواړي باید د هغه په انصاف باندې توجه وشي. یعنې دا په دې معنا نه ده چې ته باغي راونیسې او عاجل په قتل ورسې، اول به ورځي پوښتنه به ترې کوي، دلیل به پیدا کوي. مننه طارق صاحب، زه راځم چې وخت مو ستاسو ډېر ونیو، ولې یو بنیادي بحث چې هغه له همدغه راپیلوو چې دا د خلکو د ولس د ملت یا په هغې وخت کې د امت دغه د مشارکت څرنګوالی په نظام کې، د نظام په کنټرول و نظارت کې، د نظام په انتخاب کې، د نظام په اصلاح کې په دې باندې لږ بحث کوو. مثلا د اوس مهال طالبانو پر د دوی پر مشر باندې نیوکې قطعا د شرع خلاف وبللې او د هغې دپاره اجازه ټاکلې ده ته، او دغه رنګه حتی په اصولنامه باندې هم بحث او هغه د پر دین او د دین پر اصولو پر شریعت باندې انتقاد او نیوکه او یا حتی ملنډې بللې دي چې که څوک یې کوي، نو په دې اساس باندې هغې دپاره یو اجازه ټاکل شوي. یا د طالب چارواکو لپاره دغسې بحث عمومي دی چې ښه ولس څومره حق د دې لري چې پر خپلو حکامو باندې نیوکه وکړي، انتقاد وکړي، اصلاح یې کړي، مسؤول یې وګرځوي، محکوم یې کړي. بله، یوه مسله ده چې په دې رابطه باندې خو نصوص ډېر زیات دي. که زه وغواړم هغه تاسو ته یو په یو ووایم ډېر وخت به ونیسي. د حکامو د حساب اخیستنې ډېره قوي وسیله او د هغو د اصلاح قوي وسیله امر په معروف او نهی عن منکر نه ده، چې متاسفانه دوی هم خلاف د شرع دغه فعلي حکومت د قندهار بالفعل حکومت دا غلطه کړې ده. وزارت په امر معروف په نوم جوړ کړی ده، دا په اسلام کې هیڅ سابقه نه لري او دا خلاف د دغو نصوصو ده. په نصوصو کې موږ ته دوه مکلفیت سپارل شوي، یو د خلافت چې هغه قابل د انتقال د ما مخکې په هغه خبرو کړه، یو د امر په معروف او نهی د منکر، دا قابل د انتقال نه ده. دا به هر شخص د خپل توان په اندازه امر په معروف او نهی له منکر کوي. بعضې دوستان سوال کوي چې دا خو نو به بیا ډېره ګډوډي وي. نه، ګډوډي نشته. هلته اسلام ویلي چې حدیث شریف کې راځي فإن لم یستطع، که چیرې استطاعت ولري نو هغه کار به کوي. مثلا
زه د ما زوی سګرټ څکوي، زه مې زوی ته وایم چې دا سګرټ نور ونه څکئ، یعنې په عمل کې بندوم بیا. اما د همسایه زوی ته خو زه دا خبر نه سم کولی. هغه ته به وایم چې وراره که دغه سګرټ ډېر نقص لري، که چېرې پرېږدې د شرع نظر هم ښه نه دي، دا به کوي. دا یې هغه عادي خلکو سره ده. اما د حکامو سره څه رقم ده؟ دغه حدیث شریف چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، دا څه وخت وارد شوی ده؟ هر حدیث سبب د ورود لري. د دې ورود هغه وخت شوی ده چې مروان د حاکم د مدینې ده، هغه راځي د اختر په ورځ باندې غواړي خطبه اول ووایي، مونځ وروسته وکړي. یو کس د مقتدیانو نه ورته وایي چې اول مونځ ده بیا خطبه ده. مروان خلاف د سنت ورته وایي چې هغه شیان لاړه، هغه وخت تیر سو. د خپل کار ته دوام ورکړي. ابو سعید خدری رضی الله عنه په دغه وخت کې دا حدیث روایت کوي چې مال پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی دي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. وایي دغه سړي خپل مسؤلیت رافع کړ. هغه چا چې وویل چې اول منځ د بیا خطبه ده. نو بنا د حکامو په مقابل کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه موږ ته وایي که چیرې ما ښه روان ما سره کومک وکړي په اوله خطبه کې، که چیرې کوږ شولم ما سم کوي، فقوموني سیخ مې کوي. حضرت عمر رضی الله عنه غږ کوي چې که زه د الله له لارې کوږ شم نو څه به راسره وکړي. یو کس له هغه له خپله توره له هغه نه راباسي، له غلاف نه ورته وایي چې په دغې توره به دې سم. حضرت عمر رضی الله عنه راجګېږي، مهر محدودوي. یوه ښځه په مسجد کې په مقابل کې جګېږي چې قرآن عظیم الشان آیت داسې وایي، ته له کومه دا کار کوې؟ حضرت عمر رضی الله عنه ګوره دا یو شهامت ده، دا یو صفت ده. هغه وایي چې عمر خطا و، یوه ښځه سمه وه، صحیح خبر وکړه. نو بناً بیرته خپل خبرې نه تیریږي. اوس سوال دا ده چې ملا هیبت الله د حضرت عمر رضی الله عنه، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مقابل کې څه شي ده؟ موږ څه شي د هغو په مقابل کې؟ موږ به څومره خطاوې لرو، ولې باید اعتراف پرې ونه کړو؟ ولې باید ونه وایو چې و دغه ځای ما غلط کړی و، خیر و چې ولس چې دا دې را اصلاح کړي. زه اوس هغه ته وایم چې ته خلاف د آیت تللی، متاسفانه هغه وایي دا هغه ده، دا یهود ده. زه ورته وایم چې دغه حدیث خلاف ته عمل کړی ده، ته د اسلامي حکومتوالۍ په اصولو نه یې روان. هغه وایي دا د ناټو مفتي ده. دا خو دا طریقه نه ده که نه؟ که چیرې مناظره کوي راسه دلیل ووایه. ما ته یو ټلویزیون وویل چې هغه تا سره مرکه کوو خو د مناظرې په شکل باندې. ما ورته صحیح ده، ما ته په مناظره کې ښایي داسې څوک را پیدا کوي چې د ما هم سطحه وي یا له ما نه لوړ وي د طالبانو. خو هغه څوک چې د طالبانو کې د لوړ علم څښتنان دي هغوی په دې خبرو پوهېږي، هغوی له ما سره موافق دي. هغه څوک چې علم ډېر محدود ده، کم فهمه دي یا نیمچه عالمان دي، هغوی نه پوهېږي، هغو سره زه مناظره هم نه. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی طارق. فقط مختصر او لنډ پیغام مو واورو، بحث بیا پای ته رسوو. زما غوښتنه د ټولو علماو او مسلمان ولس د افغانستان څخه دا ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د الله تعالی حضور ته داسې دعاوې وړاندې کړي چې یا الله ته زموږ حاکمانو ته د مستقیمې لارې هدایت او لارښوونه وکړې. که ستا د هدایت جوګه نه وي نو یا الله موږ داسې د دوی له شر او استبداد څخه وژغورې چې د هیڅ مسلمان وینه پکې تویه نشي. بالاخص درخواست مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان از علما این است که در جریان 29 یا 30 روز ماه مبارک رمضان در نماز صبح علاوه از دعاهای دیگه که میکنن به خاطر بهبود وضع ملت مظلوم قنوت نازله را در نماز صبح بخوانند تا این ملت مظلوم از شر مستبدین و خوارج نجات پیدا کنند. ډیره مننه. که څومره ډېر وغږیږو شاید دا مباحث ډېر زیات جزئیات ولري او په همغه اندازه باندې
اړتیا وي چې بحث وغځوو، خو بیا مو ستاسو کافي وخت ونیو. ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د علماو د څېړندوی مرکز مرستیال ښاغلی محمد عثمان طارق کور ودان چې وخت مو راکړ، ډېر زیات تفصیلي بحث مو وکړ. سلامت اوسئ کور ودان. قدرمنو دوستانو، همدا چې اسلام د سولې، اعتدال او انصاف دین دی، او بیا په د مونږ خپلو صلایقو او د خپلو سلیقو پر اساس باندې تعابیر، هغه هم په قطعي اصولو کې د دې لامل شوي دي چې موږ د دین په وسیله باندې متنازع حالت رامنځته کړو، او اکثرا د خپلو سیاسي صلایقو دپاره متاسفانه دغه سپېڅلی دین وسیله وګرځو، او د یو د مشروعیت او د بل د بطلان هغه بنیاد په خپلو تعابیرو باندې له دغه دین څخه برداشت کړو. په دې موضوع باندې ښاغلي طارق کافي اندازه باندې بحث وکړ، په ټولو مواردو باندې. هیله ده چې تاسو هم بحث په پوره حوصله مندۍ اورېدلی وي او خپل قضاوت وکړئ. تر بیا مو پاک العمل.